سبحانه تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ټولو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او په څوک بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو، زما دغه پیج چې دی دا کېدلی شي اوس هم کار کوي یا نه کوي، زه یې پر دې چې کومه که بیا چې ته کار یې کوو نو بیا به د خیر سره بېرته خپل پروګرامونه شروع کوو. زه به دا یو کرت وګورم چې دا کار کوي که نه یې کوي، نو زه ترې په ژوندۍ بڼه راتلی شم که نه شم، نه شم راتلی ځکه چې تر اوسه پورې کار لا نه دی شروع کړی و. څه د یوټیوب او په دې ځایونو کې ښکاره کېږي خو په دغه کې نه ښکاره کېږي، دا فیسبوک باندې نه ښکاره کېږي. نو دغه یو ستونزه چې دا اوسه پورې حل شوې نه ده. خو زه خیر بیا هم زه به دا پروګرام وکړم، زه یوټیوب کې به ثبت شي، هلته به پروت وي، که بیا وشو بیا به فیسبوک ته اپلوډ کړم، ځکه زه د خپل فیسبوک د لارې په ژوندۍ بڼه راتلی نه شم، خو یو ویډیو ورته بیا اپلوډ کولی شم. نو له دې لپاره به لکه څنګه چې تل زه د خپل خپرونې پیل چې دی هغه د خپل یو لوګو یا یوې سندرې څخه کومه چې راځئ چې لوی افغانستان شو سره تاسې دا سندره واورئ، بیا به انشاءالله تعالی او بیا زه به په عمران خان باندې څه تبصره کوم د هغې په دا اوسني کوم پیښې چې د هغې په دې اوسني حکومت کې شوي دي او هغې هغه څه وکړل، څه کوم سیاسي فیصلې چې کړي دي او بیا بېرته محکمې څه ویلي دي د هغې په اړوند به سره زه خبرې کوم. په دې کې بیا یو دغه دی، یو خپله یو پاکستانی دی، پنجابی دی، هغې مې یو څه ویلي دي چې تل زمونږ فوج چې دی هغوی موږ وژلي وو. دوی کله ځکه دوی داسې فکر کوي لکه عمران خان ویلې چې ما ته لکه دسیسه جوړه شوې ده او لکه څنګه چې بوټو ته جوړه شوې ده او دا د بهرنیو هیوادونو څخه راته جوړه ده. نو بیا هغه یو پاکستاني ورته په جواب کې ویلي دي چې تا پسې خو لکه بوټو پسې خو څه بهرني هیوادونو نه څوک نو راغلي چې بوټو ووژو، نو بوټو خو خپله د پنجاب آرمي ووژو په دار باندې وخېژو. نو که بیا داسې بیا دا غداران چې دي دا د پنجاب په آرمي کې دي نه په بهرنیانو کې. نو هغې دا خبره لکه دغه کم پنجابي چې کړې ده په ټیک ټاک کې هغه خبره خو ما تل کړې ده، خو ځکه ما خپله غوښتل چې دغه د خپله د دوی د پنجابي نه دا خبره زه په تاسو باندې واورم. خو لومړی به زه د پروګرام آغاز هغه خپله د خپلې دغه سندرې څخه وکړم، بیا به وروسته انشاءالله تعالی دغه کومه ده خپله تفسیرې ته به زه بیا دوام ورکوم. افغانستان شو سره راځئ چې لوی افغانستان شو سره په لر او بر کې یو افغان شو سره یو افغان شو سره د احمدشاه بابا راپاتې وطن یو ځل چې بیا یې واکداران شو سره یو ځل چې بیا یې واکداران شو سره په لر او بر کې یو افغان شو سره په لر او بر کې یو افغان شو سره. भुट्टो को धमकी अमेरिका ने दी थी, लेकिन इस धमकी पे अमल दरामद हमारी फौज के जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और हमारी अदलिया ने किया था. अमेरिका ने आके भुट्टो को नहीं मारा था, ये हमारी फौज और हमारी अदलिया ने भुट्टो को मारा था. इसी तरह जब ज़ियाउल हक की जिंदगी को खतरा था ना, तो उस वक्त अमेरिका ने आके उसको नहीं मारा था, इस ही फौज ने उसके जहाज के अंदर बॉम्ब रख के उसे आसमानों के ऊपर ठा 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 खत्म किया था ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे. इसलिए इमरान खान साहब, आपको खतरा किसी दूसरे दुनिया के मुल्क से नहीं है, अमेरिका, इसराइल और बरतानिया से नहीं है. आपको खतरा आपके मुल्क की फौज और आपके मुल्क की अदलिया से है. ملګرو څنګه تاسو دا واورېدو، ځکه دیم هغه څنګه چې ما مخکې یوه خبره کړې وه او ذکر کلام شه په دغې کې کومه، نو دیم هم دا خبره وکړه په خپلو تفسیرو کې چې لکه عمران خان لکه دا خبره کړې وه چې لکه ما ته د بهرنیو هیوادونو څخه اخطارونه راکړل شوي دي او ویلي دي چې که ته
لکه د زمون خبرونه ونی د هغه بهرني هیوادونو خبرونه مني نو عمران خان دی ویل چې تاسو به د بې باورۍ هغه کومه دغه چې د پارلمان هغه بدر پسې هغه راوړو راي او حالت به تابانه بې باورۍ دغه کیږي نه دی او عدم اعتماد وي هغه به باندې کیږي او تابه منګه لکه لري کو هغه د سوي چې لکه به عمران خان په خپل ځنه تقریرونو کې ویلو چې لکه بټوم چې دی لکه د بهرانيو هیوادونو په دغه باندې اول لومړی تختارونه ورکړي او بیا د ماغي په اشاره باندې هغه په دار باندې وخېجولې شو او ووجلې شو ځکه چې وای هغه اتمی هغه کوم پروګرامونه چې وو هغه پر مخ باندې بوتلل نو دغه پنجابي هم مرتضی خبره کړې دا چې بیا د بهراني هیوادونو څوک نو راغلي چې بټو د تجدید هغه په دار باندې کوي خو دا د پنجابي آرمي و امدا غلام آرمي و امدا د اسلام ضد آرمي و چې بټوي چې دی هغه په دار باندې کو واغې د منځوي ورو ځکه د پردیو په اشاره باندې اصلا غداران څوک دي اصلا غداران خپل هم دغه د پنجابي آرمي ده بیا غویره چې کله زیولق بیا غوښتو چې بهراني هیوادونه زیولق لمنځوي ویسي نو بیا مو پردو خلکو وی نه وړو هم دغه پنجابي آرمي ته حکم وکړو بیا د پنجابي آرمي هغه هغه کوم هلیکاپټر چې وي په هغه کې ورته بمونه کې خصوصا نو د سیاغه به د لکې چې د خپل د پنجابي آرمي چې دا غلام آرمي ده او عمران خان هم کله پردویو حکومت ونه مني او د هغه په اشاره باندې کار ونکړي نو دغه د پنجابي آرمي نه ورته خطر دی هم دغه د پنجابي آرمي به د منځ وړي ځکه چې دغه آرمي چې دا د پردویو په پیسو او ډالرو باندې کار کوي او هم دغه آرمي دا غوي د لپاره کار کوي نو او دغه چې دا لکه دوی مخکې هغه طالبانو سره د افغانانو سره څومره ظلمونه وکړم دغه پنجابي آرمي د پردویو د ګټو په خاطر باندې دته پردو ته اډي ورکړي به نتیجه نه به طالبان هم بمباري کېدل او سره به افغانانو په کولو خارونو باندې دغه ځنه پروازونه کېدل او افغانان به چې هغه بمباري کېدل ځکه همیشه دغه آرمي چې دا دوی مسلمانان خرڅ کړي دي خپل گاونډي دي د خپل ګټو په خاطر باندې خرڅ کړي خاص کر خپل هغه قومونه چې دغه تجربه کوي ځکه هغه پنجابي آرمي چې دا بغیر د پنجاب نه چې د پنجاب ګټو تجربه دي نور لکه د بلوچ او پښتنو قرباني همیشه دوی ورکړي دا او خپل پنجابي اور باندې آباد کړي دي نو دغه مسله چې دا تر اوسه پورې روانه ده ګوره مونږه چې د عمران خان چې دی په دې باندې موږ ولې نیوکه کولې موږ په دې باندې پیدلو چې دوی خپل هم په حکومت چې په حکومت کې راشي او پنجابي آرمي سلیکي ډېرې د پنجابي آرمي د بوت پالیش وکړو د دې ټول هغه غوند غړي چې دی هغه ټول دا کار کوي د په خوځکه اته په دوی باندې خدا خپل هغه کوم چې پالیټیشن دی یا سیاستوال دی هغه په دې باندې پیږي چې تر څو پورې دغه د بوت پالیشي موږ نه کړو د پنجاب موږ په حکومت کې ناراضو نه هغه کار دا کوي هغه پښتون دی که بلوچ دی او که دغه نور قومونه دي نو هغه په دې باندې پوهیږي هم دغه د پنجابي بوت پالیش کوي او هغه په حکومت کې راولي او به چې کله د پنجاب دغه آرمي پیشي چې اوس په دې کې دغه څوک چې په دغه کې راوستري حکومت کې راوستري چې اوس پیشي چې په دې کې نور د پنجابي آرمي ګټه نشته بیا هغه په یو قسم باندې به د حکومت لري کوي او به پوښي چې روستا د پنجاب آرمي ځنې رازونه افشا کوي هغه به د منځ وړي ځکه دغه پنجابي آرمي چې دا د پنجاب ګټو ترجمه ده ک بټو هغه سندیو ځکه د منځ وړو ک زیولقو هغه خپل هم مهاجرو او د هغه وخت د هند راماجر شو په پاکستان ته په وخت کې چې کله پاکستان جوړ شو دا وته راماجر شو نو دوی خپل د پنجاب سیاستوالم د منځ نوري زګو خپل نواز شریف چې دی دا پنجابي دی او د پنجاب څخه سیاست کوي نو هغه د منځ نوري عمران خان سید دا مینوالي چې د خپل د پښتونخوا سیمه او د پښتونخوا خاوره خو به د سده چې دا چې دی به چې کله یو نر جوړ شو یو نر ختمېدل نو روسه دغه منطقي چې دی د مریا او د اټک او دغه د میانوالي دغه منطقي چې دی دای به پنجاب په خپل قبضه کې واغستله نو به خو دوی وسید د سیمه خو د پنجاب سره د خوادي کې قومونه پښتانه دي خدای چې په پښتون پیږي او پر دې جبي شوی دی خپل کلچر او خپل پښتو ژبه یاد ایستل ده نو دې لپاره دا د سینما غونډې پښتانه دي تش په نوم باندې پښتانه دي نو دغه یو کار ورسره ده
نو پښتنو ته په کار دي صحیح د مونږ به لکه اوس هغه د پخوا غوندې نیوکې به له دې نه بعض په عمران باندې نه کوم ځکه چې عمران هم مخکې چې د پنجابي آرمي ګټو ته ژمن و نو موږ به مخالفت کوو ځکه دې هغه د نشنلینو په وخت کې چې په پښتونخوا کې نصاب کې کوم هغه یو پښتو مضمون ته 15 پورې هغه هم دوی لري کو بیا هغه د مدرسې چې دي چې هغه لوی مدرسې چې دي الته به ځنې وخت کې په پښتو باندې یو نیم کتاب و به دی هغه هم اردو او نورو ژبو ته واړو نو دا چې د پښتون ضد او د اتلسم ترمیم چې هغه کې ثبوت یو څه خپلواکي ورکړې و هغه هم د دې حکومت چې کله راغی هغه څه وسایل چې باید او څه ګټې چې وي هغه باید پښتونخوا ته راوړې وي هغه دې نه کولې ځکه چې د خپل چوکۍ ته وفادار او پنجاب ته وفاداری خودلې نه چې د حکومت کې تر ډیر وخت پورې پاتې شي خو هغه په خپل دا خپل چوکۍ څخه ګوښه کړو نو زه به ان شاء الله تعالی د یوټیوب او د کې به زه په ژوندۍ باندې راغلم د یوټیوب ښه ډاونلوډ کوم او به په خپل فیسبوک پاڼه باندې اپلوډ کوم ځکه د خپل فیسبوک پاڼې یعنی د فیسبوک پیج څخه زه په ژوندۍ باندې نشم راتلی ځکه دا هغه پیج ما ډېر رپورټ شوی او بیا په هغې کې څه ستونزه وه ما ورته څو خطونه استولي دي د فیسبوک هغه کوم ټیم چې دی نو کېدلی شي یو څو موده وروسته دغه زما پاڼه بېرته خلاصه شي زه به بیا په ژوندۍ باندې راتلی شم تر هغه وخته پورې تاسو کولی شئ چې د BOWRAZ بوراز ان بورا زمانی په نوم دی خو هغه صرف هغه بورا چې دی هغه صحیح دی بیا وروسته سره صرف زیډ لګېدلی دی نو بیا هغه چې دی زما یوټیوب چینل دی تاسو کولی شئ زما پروګرامونه له بوراز یوټیوب چینل څخه هم وګورئ او زما په فیسبوک په ټویټر باندې هم دا شته دی خو زه بیا همدا پروګرام به زه فیسبوک او دغه ته د انستګرام ته هم اپلوډ کوم تر بل ویډیو پورې په الله جل جلاله سپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند لري د الله جل جلاله په امان